بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. د نن ورځې په درس کې موږ تاسې مایتوکندریایي بې نظمي او ناروغۍ لولو. په تېر درس کې موږ تاسې مایتوکندریا ولوسته او هغه مو د حجرې د انرژي تولیدونکي ارګانیل په حیث تعریف کړه او ومو ویل چې مایتوکندریاوې د لومړي ځل لپاره د الوتونکو د وزرونو په عضلاتي حجرو کې کشف شوې او د تعداد ډولونو شکل او وظایفو په اړه مو مفصل معلومات وړاندې کړل. د نن ورځې په درس کې موږ تاسې مایتوکندریایي بې نظمیانې او د هغې مربوط ناروغۍ لولو. مایتوکندریایي ناروغۍ او یا هم مایتوکندریایي بې نظمیانې یا اختلالات دا یو ډول اختلالات دي چې په مایتوکندریاو باندې د تاثیر له کبله رامنځته کیږي، مګر دوی ډیر کم شمیر لري او په ډیر کم تعداد سره د بدن په حجراتو کې رامنځته کیدلی سي او شتون لرلی سي. د مایتوکندریا دنده تاسې په تیرو درس کې ولوسته چې د مایتوکندریا اصلي دنده د انرژي تولید ده، مګر زیاتره مایتوکندریاو ته د زیاتې انرژي تولیدولو او جوړولو لپاره په ځانګړي ډول په هغو حجراتو کې چې زیاتې انرژي ته اړتیا لري لکه د زړه حجرې، عضلاتي حجرې او همدارنګه مغزي حجرې، په دې کې مایتوکندریا ته زیاته اړتیا لیدلی کیږي. د بدن په منځ کې د بدن دننه یوه حجره چې مایتوکندریایي بې نظمه شوې وي یا په اصطلاح مایتوکندریایي مختل شوې وي، دا بېلابېلې نښې نښانې راښکاروي. د مثال په ډول لکه ګڼ شمېر روغتیایي تشویشونه او بې نظمي وي لکه ستړیا، کمزوري، میتابولیک مغزي سکته، شخي یا تشنج، همدارنګه کارډیو مایوپیتي، پرمختیایي اختلالات، همدارنګه دیابت، په اورېدلو، لیدلو او همدارنګه په وده کې بې نظمي او همدارنګه د پښتورګو وظیفوي ګډوډي او ځینې نورې ناروغۍ دي چې د مایتوکندریایي ګډوډیو له کبله رامنځته کیږي. دغه نښې کولی شي له ماشومتوب څخه نیولې همدارنګه د بوډاتوب تر وروستیو کلونو پورې په هر عمر کې شتون ولري. او بل د مایتوکندریایي ناروغیو تشخیص یا پیژندنه ده. مایتوکندریایي ناروغي که موږ تاسې فکر وکړو دا نسبتا په ډیره مشکله سره تشخیص کیږي او همدارنګه کیدای شي غلطي تشخیص شي او یا هم هیڅ تشخیص نشي. مثلا په کلي ډول د امریکې په متحده ایالاتو کې په هرو 4300 ماشومانو کې یو تن یې مایتوکندریایي ناروغي لري. د مایتوکندریایي ناروغي د تشخیص لپاره بېلابېل میتودونه شتون لري د دې لپاره چې د یو وګړي مایتوکندریایي ناروغي تشخیص او یا هم معاینه شي.
د دې لپاره مختلف میتودونه شتون لري چې په دې کې جنیټیکي تشخیصي ازموینې، همدارنګه په زیانمن نسج کې جنیټیکي یا بیوکیمیاوي یا بایوکیمیکل ټیسټونه شامل دي، لکه په عضلاتو یا ینه کې، او همدارنګه د وینې یا ادرار ځینې نورې اساسي بایوکیمیاوي نښې نښانې یا د دا نښو نښانو ازموینې هم په دې میتودونو کې شاملیږي. په دې اساس تر اوسه پورې لا هم څېړنې جریان لري، یعنې موږ تر اوسه پورې په ټولو جینونو باندې نه پوهېږو او همدارنګه نشو کولی چې ووایو چې په بالقوه ډول د مایتوکندریایي ناروغیو لامل څه شی ده. راځو په دې پسې د مایتوکندریایي ناروغیو ځینې لاملونه ته اشاره کوو. مایتوکندریا یوازینی ارګانیل دی چې خپله ډي ان اے لري او یا په اصطلاح شخصي جینوم لري، او دغه مایتوکندریایي ډي ان اے د ام ټي ډي ان اے یا مت ډي ان اے په نوم هم یادېږي. په مایتوکندریایي ډي ان اے کې میوټیشن یا ګډوډي او یا هم په هستوي ډي ان اے کې کوم چې د موږ تاسې د حجراتو په هسته کې ځای لري، په دغو حجرو کې میوټیشن د مایتوکندریایي بې نظمیو لامل کیدای شي. همدارنګه چاپیریالي زهري مواد هم کیدای شي د مایتوکندریایي ناروغیو لامل شي. په دې پسې د مایتوکندریایي بې نظمیو نښې نښانې دي چې دا څه ډول نښې په ارګانیزم کې راښکاره کولی شي. په دې ډله کې د مایتوکندریایي ناروغیو مختلفې نښې شتون لري. د مثال په ډول د عضلاتي هماهنګي کمزوري وده یا کمزوری پرمختګ، همدارنګه عضلاتي کمزوري او عصبي ستونزې، او همدارنګه د اورېدلو ستونزې او پرمختیایي ستونزې، د زړه، ینې او پښتورګو ځینې ناروغۍ، او همدارنګه ګاسترو انټسټینل ډیس آرډرز یا بې نظمیانې، او شدید دیابت او تنفسي اختلالات چې دوی د تایراید په عفونیت باندې پای ته رسیږي، دا پکې شاملیږي. همدارنګه د غړو وظیفوي ګډوډي، یعنې د وظیفې په لحاظ د غړو دغه د دندو مختل کېدل یا ګډوډېدل، او همدارنګه د اټونومیک عصبي سیستم وظیفوي ګډوډي، او همدارنګه نیورو سایکولوژیکل بدلونونه یا ډیمنشیا، همدارنګه د حافظې له لاسه ورکول او ډیس اورینټیشن. دغه ځینې نښانې دي چې د مایتوکندریایي بې نظمیو په نتیجه کې په ژوندیو موجوداتو کې راښکاره کیږي او لیدل کیږي. په دې پسې راځو د مایتوکندریایي ناروغیو د مایتوکندریایي ناروغیو په علاج باندې خبرې کوو. راځو په دې پسې
د مایتوکندریایي بې نظمیو یا ناروغیو په کنټرول او تداوي باندې بحث کوو. په اوسني وخت کې د مایتوکندریایي ناروغیو د علاج لپاره په لوړه سطحه باندې کومه اغېزمنه تداوي شتون نه لري. د مایتوکندریایي ناروغیو مدیریت دا پخپله یوه تقویتي یا ملاتړې درملنه ده چې په دې کې ممکن د خوراکي توکو مدیریت، همدارنګه تمرین او یا د ویټامینونو او ځینې امینو اسیدونو توصیه او ځینې نور تدبیرونه په دې کې شاملیږي، مګر بیا هم د مایتوکندریایي ناروغیو د علاج لپاره کومه ځانګړې تداوي شتون نه لري. دا و د نن ورځې درس. که چېرته کومه پوښتنه لرئ نو له موږ سره یې شریکولی سئ. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې.